ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو قرباني مخلص د ام ټي وی لخوا دا وخت زمونږ پروګرام دی چونکې زمونږ دوه پروګرامونه چلیږي مشالونه هم او مشالونه کې موږ هغه ملګری تاسو سره معرفي کوو چې هغه هنرمندان وي سندرغاړي هم وي شاعران هم وي اداکاران هم وي. دویم پروګرام چې کوم دی هغه زمونږ کلی ولس دی د حجرې په نامه باندې په هغې کې زمونږ داسې ښکلي هنرمندان ښایسته سندرغاړي چې د هغې خوږ غږ یې الله پاک هغوی له دغه ملکه ورکړې وي چې د هغې خوږه ژبه خوږه مرۍ خوږ اواز خوږ غږ د هغه ملګرو سره موږ تاسو مخامخ کوو تاسو سره هغوی مخامخ کوو او کوشش هم دا وي چې دا ځوانان هلکان چې کوم دي څوک چې دا ینګ هلکان دي دا ینګ جنریشن په فیسبوک باندې هم دغه هلکان ډېر مشهور دي نن سبا تاسو هم ګورئ موږ هم ګورو نو موږ مجبور شو چې په دغه خلکو پسې لاړ شو د هغې ځای ته د هغې ډیرې ته هغې سره کینو د هغې د ژوند حالات هم وپوښتو او بیا د هغې نه دوه درې سندرې هم واورو څنګه چې تاسو کلی ولس کې دا حجره پروګرام زموږ ګورئ دغه د دې خبرې ثبوت دی چې موږ د ملګرو پسې ځو کله شب قدر ته خو په پوره پښتونخوا کې چې کوم دی دغه هنرمندان دغه موږ را پیدا کوو او د هغې سره بیا رابطې کوو بیا د هغوی ځای ته ځو نو نن چې کوم دی په مردان کې موږ ناست یو او مردان خو تاسو ته پته لګي چې د فن په حواله دومره مردمخیزه ځمکه ده چې دې مردان ډېر ښه خلک زیږولي دي هغه په شاعرۍ کې موږ وګورو هغه که موږ د فن په دنیا کې وګورو هغه که موږ علماو طرف ته وګورو هغه که موږ سیاست طرف ته وګورو په هر اړخ څنګه چې اشنغر دی زموږ دغه شان دا مردان هم دی دا هم ډېر هنرمندان لري نن د یو داسې ځوان زلمي سندرغاړي سره ناست یم چې حقیقت د مې په فیسبوک باندې ډېر زیات پروګرامونه کتلي نو زه چې خپله مې کوم څیز خوښ شي غواړم چې هغه د خپلو ملګرو سره شریک کړم زموږ څومره ملګري دي د هغه سره نن دلته ناست یم د هغې په دیره کې مردان ته ورپسې راغلی یم بالکل جی وقاص جان وقاص چې تاسو ته کیمره را مخامخ شي وقاص وګورئ نو تاسو به چې او یاره واقعي د ډېر پروګرامونه موږ کتلي وقاص جانه السلام علیکم. وعلیکم السلام مخلص صاحب څنګه چل خیر هلکه ته خو ما پیژنې یار ولې نه تاسو څوک نه پیژنئ وقاص جانه څنګه چل دی ژوند دې څنګه تېرېږي یار شکر دی چې الحمدلله ډېر ښکلی ډېر مزېدار دا راته ووایه چې دا خو مطلب دی چې زه کله ما هغه ورځ یو ملګري سره پروګرام هغه نه مې هم دا تپوس وکړو وایي ستا خو ډېر کم عمر دی ورکوټ یې کوچنی ورکوټ یې لکې او بیا دومره مطلب دا هارمونیم زده کول دا ډېر غټ کمال دی بیا د دې سره هغه سنګینګ کول سندره ویل دا څنګه چل دا د کم ځای نه یار یاره جی بس پهله خو ما ایجوکیشن کولو تر اوسه پورې خپل ایجوکیشن هم جاري ساتم سبق د سویم پورې ویل اف ای سیکنډ ایئر ما کلیر دی او مخکې لګیا یم بس خپل کوشش کوم د کوالیفیکیشن لازم جاری دی ماشاءالله ډېر ښه دا ښه خبره ده خپل کوشش کوم او فن سره خو بس زما د ډېر وخت نه شوق د سکول د وختونه دې سره ما دا به نه وي چې ورکوټي والي نه مې شوق ځکه چې لا اوس هم ورکوټی جی بالکل نو بس حالان کې دا زمونږ جی د پلار نیکه کسب دی او جی او خپل حسب نسب هم نه پټو چې دا وایي چې نه دانه جی دا زمونږ د پلار نیکه دا زمونږ کسب دی ډېره ښه خبره او بس دې سره خپل دغه سره ساتو شوق ساتو خپل کوالیفیکیشن سره هم لا جاری ساتو موږ جی دا خو دا راته وایي چې تاسو لکه مطلب د زه مزه په ډکي کې پیدا شوی مو اوسېږم په 400 کې جی خو لکه 400 ضلع د نو زه خلکو ته یم چې زه په 400 کې اوسم او کله مې ډکې دی دغه شان ستاسو پیدایش ځای کوم ځای دی یاره چې زمونږ د پیدایش ځای دا ذاتي مردان دی جی مونږ په دې مردان کې پیدا شوي جو بس دلته د وخت نه پاتې کېږو د پلار نیکه د وخت او جی بالکل ښه او نن سبا لکه مطلب دا کوم د ستاسو د فن دی دا کوم هنر ستاسو لاس کې دی دا هارمونیم تاسو غږوئ بیا دې سره تاسو سندره وایي اکثر ملګري ګیله کوي چې زموږ پروګرامونه نشته نن سبا حالات ډېر خراب دي او جی بالکل حالات خو د کومه وبا چې راغلی وه کرونا وایرس نو د هغې په وجه باندې زموږ د ټول دا څومره چې فنکاران دي نو د دې ټولو حالات دې سره لږ کمزوري شوي وو خو برحال الله رحم وکړو هغه بیماري په شا شوه او واپس چې کوم دی نو زموږ هغه روزګار لږ ډېر شروع شو روان دي د خیره زه کله کله دا خبره ډېره کوم چې ډېر زیات لکه مطلب زم سندرغاړی یم زم یو څو ګانې مې ویلي سندرې مې ویلي خو لکه مطلب دی چې هغه شان سندرغاړی نه یم دا زه د دې د وجې دا خبره کوم چې ډېر سندرغاړي داسې چې هغوی په یو ټریک ووي په سټوډیو کې بیا چې کله میدان ته کېنه نو میدان کې د یوې ټکې نه دي ډېر غټ غټ نومونه دي جی ډېر غټ غټ نومونه داسې نومونه دي چې هغوی په انټرنیشنل سطح خپل نوم پیدا کړی خو قسم مې دی په خدای چې کله په سټیج باندې کېنې او تو ورسره د ارکستر دا شروع شي هغه نه بې وارو پارختایي
غټ نمونه دي اصل کې جی لکه دا ډېر غټ هنر دی دا ډېر غټ کمال دی چې په سټپ برای راست مخامخ یو سړی سندره وي دا لوی کمال دی بالکل جی اصل کې د ټریک کار چې کوم دنو دا جی ډېر زیات آسان دی ټول کمپیوټرایز سیستم او کستا ډېر بدرنګ आवाज یې غوي ټیک نو ټیک بس نه هغه سیستم هغه کې کم ځای کې چې غلطي مو شنو هغه غلطي دا غي د کمپیوټر په ذریعہ باندې میټاو کې ختم کی او ګران کار خو چې کم دي دا دی مخامخ میداني کار چې کم ټیکنیکل کار چې وته وي موږ وته ټیکنیکل کار نو دا جی ډېر ګران کار دی وقاص جان درته وای چې نن د سره وړي زمون یاره جی د ډاکټر خالق زیات صاحب یو غزل دی جی او جزاک الله ډېر زما خپل هم ډېر زیات خوښ دی بس الله دې غوي بخي زمونږ ډېر خملګری او ډاکټر خالد زیار صاحب جنازې له مرغلیو او بهترین شاعر د ساحل صاحب ډېر خملګری شکه بالکل صاحب شاه صابر صاحب دی دا غوي دا کلام د کتونکو او دا به د وقاص په خو غږ باندې اورو نو دا تاسو او دا وقاص جان پدرزار شیو خیالونا می فرکال شی بازی بازی مختب کتو زړګې خوشاله شي خلق پمینا کین کو پختو مکوي مینا چې پختو شي میمونه پکې حلال شي ام بیره د ساتلې هم میټال دے راشستا لیونه اوسم پخپل حال دے ام بیر دساتلے هم مٹال دے راشستا لیونه اوسم پخپل حال راشستا لیونه اوسم پخپل حال पंजो पसरत लमिज़ल प्रिबासी स्तादा पंजो पसरत लमिज़ल प्रिबासी स्तादा पंजो पसरत लमिज़ल प्रिबासी मशरान वही चिकबर ला ज़वार राशस्ताली वने उसुम पखबल रशस्ताली वने उसुम पखपल हाल रशस्ताली वने उसुम पखपल सकलबल सा दुमरा जरते जोड़ करी औ सकलबल सा दुमरा जरते जोड़ करी औ सकलबल तबवा ये इस्लामी खट्टा यार कुलाल दे राशस्ताली वने उसुम पखबल हाल उम्मी बेरा दसातले रशस्ताली वने उस
اوسم په خپل حال دی راشه ستا لیونی اوسم په خپل حال یم ته خیسته دا پورا ده زه پښتون یم ته خیسته دا پورا ده زه پښتون یم ته خیسته دا پورا ده په دنیا کې یا جلال او یا جمال راشه ستا لیونی اوسم په خپل حال راشه لیونی اوسم په خپل حال راشه لیونی اوسم په خپل حال پسر جگ شمل گرزی یهودا من پسر جگ شمل گرزی یهودا من پسر جگ شمل گرزی کپنو راشتا منے کے زیاد کنگال راشستا لیونے اسم پخپل حال راشه لیونی اوسم په خپل حال راشه لیونی اوسم په خپل حال راشه لیونی اوسم په خپل حال ډیر زبردست ډیر الله وقاص جان ډیر زبردست ډیر ښکلی کلام د ډیر خسته سړي کلام او بیا چې تاسو ویو نو دا کمپوزینګ چې د هر چا دی خو ډېر بهترین ډېر ښکلی دا مخکې مونږ اورېدلی خو ستاسو د خولې نه ستاسو په دې ډیره کې نور هم ډېره مزه وکړه ځکه چې مونږ لایو واورېد که نه مخکې هم صرف ریکارډینګ اورېدلی وقاص جانه دا راته ووایه چې لکه ته هنرمند یې سندرغاړی په کالج کې یا په سکول کې داسې ملګري میلاو شي تا سره نو څه ریاکشن یې هغې خو به وایي چې لکه دا وقاص زموږ ملګری دی بالکل جی بالکل ډېر ملګري ما سره میلاو شوي یا ټیچرز میلاویږي استادان بالکل جی داسې زموږ داسې کلاس فیلو اوس هم شته چې د هغې زما اورېدونکي هم دي او کله ناکله چې داسې د هغې څه پروګرام جوړ شي یا څه نور ګپ جوړ شي نو باقاعده ما ته کال وکړي او لاړ شو د هغې پروګرام اټینډ کړو ګپ شپ لګوي ناست دي او مختلف کوېسچن لکه څنګه چې تاسو کوئ هغې زما نه کوي څنګه دې فیلډ ته څنګه راغلی بس زه ورته وایم یاره دا خو زموږ فیلډ دی خامخا که نه م راتلم دې فیلډ ته نو دا دې فیلډ دا نوم زموږ نه لر کېدو خو نه دا به راتلم دا به خامخا جي نه نو هسې لکه مطلب دې طرف ته رالی چېرته د والد صاحب یا د مورکۍ داسې په زړه کې دا نه ورغلي چېرې دا وقاص مړه دې طرف ته ډوباسو نه یاره دنه به چېرته ډاکټر او یا چې کوم دی چېرته انجینیر او یا بل څه یا پایلټ او یاره جي بس ناراضه خو بیا برحال زما شوق و ناراضه و مورکۍ هم ناراضه و والد صاحب ناراضه هغې سویل چې به دې بالکل جی هغې خپل وس کړی دی خو بس زموږ په شوق ډېر الله اوس ورپسې دغه زیار صاحب کلام موږ واورېد هغې نه پس بس ملګرو ته اورئ یاره جي زما یو خپله ګانه ما کړې ده د فیسبوک یوټیوب باندې شته اوس هم ډېره ملګرو کتلې ده ډېر ویوز پرې راغلي یم سټوډیو کې مې کړې ده پېښور کې کمپوز زما د استاد فضل وهاب درد صاحب دی خو درد صاحب ستا استاد دی همدا تپوس نه ما کو چې ستا استاد څوک دی یاره جي زما پهله استاد چې کومونو لیاقت استاد نوم و کلارنټ پې غږ وختل هارمونیم به هم جي هغه غږولو
او دی فیلډ ته چې زه کله وروتم نو هغه به ما سره ډېر محنت کوله نو زما پهله استاد هغه ورپسې دویم نمبر ټیچر چې کوم زما و نو هغه فضل وهاب درس فضل وهاب درس ډېر د کمال هنرمند دی فضل وهاب درس زموږ ډېر ښه یار هم دی والله دې ول ژوند ورکړي نو دغه سندره چې کوم تاسو په خپله دغه کړې دغه به راته اوس وایي دا کلام د چا دی دا جی د خان نوم یې د خان په خان مشهور خان عمرزی او جی دا زموږ ملګری دی د مرزو دی او ډېرو مشاعرو کې مو سره کینی پسیم زما پرسنل ښه یار دی او جی دا خو به ووایو دا کلام د خان عمرزی کلام دی دا به یقینا چې ډېر ښه کلامي د دې ملګرو پېژنګلو را سره لګو که دا رباب باندې ډېر ښه هنرمند دی زموږ دا جی صابر شاه نوم دی زموږ د دې مردان دی صابر شاه او جی او زموږ د ګروپ ملګری هم دی او دا ملګری دا جی بلال طبل نواز دا خو جی ډېر میډیا باندې ډېر ښکاره دی دا زه پېژنم اسپندیار مومن سره جی ډېر پروګرامونه دی کوي په سټیج باندې نور داسې چې د دې یو بل رورم دی که نه هغه خو ډېر ښه اواز هم لري او ما سره یو پروګرام وکړو جلال او بالکل ما چې دوی ته وکتل یاره ملاقات مې شوی ډېر ملي دی او دا هغې مشهور دی څنګه چې ته ځوان یې نو داسې تا سره ارګشتې والا ملګري هم ټول ځوانان هلکان دي که نه اګر سړي دا یقین نه راځي دا به دومره غټ هنرمند دي یا به دی دومره تکړه هنرمند دي ما ته خو یې ولیداد استاد والله چې رایاد کوي جلاله ماشاءالله ماشاءالله ډېر زبردست د خان عمرزي کلام ملګرو سره شریک کړي متل د خپل عمل د لارې مل دی دا زما خواره جونګړه ما غریب له تاج محل دی چې دین وینم سوځېږم ستا لیدل مې هم اجل دی زه د مرګ نه نه یریږم مرګ خو هسې هم یو ځل دی پښتو مې درله ماته کړه رضا مې کړې که نه تکړه رضا مکړې کنا ما خواندل جانانا په خندا مکړې کنا ما خواندل جانانا په خندا مکړې کنا پښتو مې درله ما تکړه رضا مکړې کنا پښتو مې درله ما تکړه رضا مکړې کنا چې مې په دواړه مخه ښکل کړي مړه دا بېګا چې مې په دواړه مخه ښکل کړي خبرې درنه هېر شوې ساسا مې کړې که نه خبرې درنه هېر شوې ساسا مې کړې که نه ما وخاندل جانانه په خندا مې کړې که نه ما وخاندل جانانه په خندا مې کړې که نه پښتو مې درله ماته کړه رضا مې کړې که نه پښتو مې درله ماته کړه رضا مې کړې که نه خبر شوي زمونږ د یارانې نه خو اوس نه څه خبر شوي چې زه
در مخامخ شموار خطا مکی کنا چزار در مخامخ شموار خطا مکی کنا ما خاندل جانانا پخندا مکلی کنا ما خاندل جانانا پخندا مکلی کنا تو می در لما تکل رضا مکلی کنا تو می در لما تکل رضا مکلی کنا زلا صبر کما خیر دے تسوائے دخانہ پا زلا صبر کما خیر دے دزڑا تخلا میرا وسط بچا مکلی کنا دزڑا تخلا میرا وسط بچا مکلی کنا ماو خاندل جانانا پخندا مکلی کنا ماو خاندل جانانا پخندا مکلی کنا میں در لما تکل رضا مکلی کنا میں در لما تکل رضا مکلی کنا میں در لما تکل رضا مکلی کنا ډیر زبردست ډیر له د خان عمرزي کلام او د وقاص جان په خو غږ ډیره مزه وکړه درته وایا وقاص جان چې کوژدن مجدن دې کړی دا کنه کړی یاره جی مال د خدای د واده مې کړی استغفر الله واده کړی او جی الحمدلله یا لکه د خدای نیک بخته نو سټډي لکه مطلب سبق بیا دا هنر بیا د ټولو نه غټ هنر چې کوم دا واده دی دا دومره درې وانه سيزونه په یو ځل چلو الله څومره ګران کار دی یاره بس تاسو کې دي سره جنگي کو سره لګي بس هر طرف ته جنگي کو دینو زکه چې مطلب ټول نه غټ امتحان چې کوم نه دا خزه ده کنه لکه د سړي او دغه چې کوم دنو لکه بچی شي بچیشته او جی درې بچی مې دي مال دا څه یار او جی مبارک ډیر غو ماشاءالله د وقاص جان کو رسوم ورکوټ اخکاری کتون کو د درې بچی هم دي دغه درې بچی پالل خزه پالل بیا د فن پالل او بیا خپل سټډي خپل سبق پالل او دین علاوه بیا نور روزګارونه پالل دا ډیر ګران کار دی په یو وخت باندې سر تر رسول ډیر ګران کار دی بس الله دې همت درکړي اخیری آیټم زمونږه د چا کلام دی ټپی دی سندره دا چاربیته دا ملګر ته وساو یو ساده غونډه سندره دا مصری زغونته لوبه ده مصری زده او جی او مصری زغونته لوبه ده نو کتون کو چې کله وقاص جان د اخیری آیټم دا سندره وی نو زما پروګرام بچ کم دانو دا پای تر رسیدلی زه تاسو نه اجازه غواړم خدا سي چې د ملګرو سره صرف یو خبره کوم آشنا سوي ملګرو ته وقاص څنګه تاسو راځي یو ځای پروګرام کوي نو څنګه بس وقاص ماشاءالله خطا کړ د خپل غانه کوي اسی تاسو سره نور هنرمندان چې کنه خو چې د سره لاړ شي څنګه یا فضل واب درس شي یا نور شي یاره بس ټول په خپل ځای تکړه دي استادان دي خو زمونږ ډله ده کنه لکه جوټ یو چیر ځای ته لږ نو خپل پروګرام کې کنه یو بل خبر یو ها ها او جی ها او استاد تاسو سوای
زه سوې مخو ماشاءالله دې خطا کړه سنگر دې پوښي او دا ګران کار دی دې کم کار کینو ګران کار دی اسی زما په خیال دا ټول ارکسټرا چې کوم دا خو جوړي هم تاسو کنټرول کړی دا کنه نه چې زه په سو کوم بزا نه زه سترګو ته ګورم را ګورم ته یو ته اشاره وکي بل ته اشاره وکي سو کې بغیر دین نه کیږي کنه خانو مطمئن او قاصره ماشاءالله ټیک ټیک غاره جزاک الله کتونکو زنه مخلص زما پروډوسر عرفان او د کیمرې شاته کامران تاسو نه غواړي اجازه د لوی الله پامان او وقاص جان ته بلنه ده چې خپل اخیری کلام او رات کوي اشارتنا رات کوي اشارتنا هغه دنا دنا جنې په بام ولاړه وای رات کوي اشارتنا راش کوي اشارتنا هغه دنا دنا جنې په بام ولاړه هغه دنا دنا جنې په بام ولاړه چې زما 50 پاره هغه دنا دنا جنې ما په بیننګو او خلکو مسپار مینا هغه دنا دنا جنې په بام ولاړه رات کوي اشارتنا رات کوي اشارتنا هغه دنا دنا جنې په بام ولاړه هغه دنا دنا جنې په بام ولاړه سرنا چاریدا آغا دنا دنا جنې ستاد سالمو ټبر کوم عزتنا آغا دنا دنا جنې پبا ولاړه وای رات کوي اشارتنا رات کوي اشارتنا آغا دنا دنا جنې پبا ولاړه آغا دنا دنا جنې پبا ولاړه چا خپل خپل خوخه هغه دنا دنا جنې مای پښنو سترګو هر سبهل لیدنا هغه دنا دنا جنې په بام ولاړه رات کوي اشارتنا رات کوي اشارتنا